السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو دروشائم تاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې هر اپلیکیشن ته 3 رقمه کوډ ولګوي. دوستانو دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته چې ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغسې مې له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که چېرته تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. ګوره دوستانو ولارې دلته له تاسو څخه کوډ غواړي. نو ګوره دوستانو هغه کوډ 7777 ته دا په هر موبایل کې به دغه کوډ وي. کله چې دوستانو تاسو دغه کوډ ورکړئ دغه رقم به دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شي. کله چې ګوره دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن خلاص شو دغه رقم دلته 2-3 رقمه کوډ تاسو لګولی شئ. نو دوستانو دلته تاسو کولی شئ 3 رقمه کوډ ولګوئ. ګوره دوستانو ولارې فنګر پرنټ ته په فنګر پرنټ کې تاسو کولی شئ د فنګر پرنټ په ذریعه کوډ ولګوئ. او دویم اپشن دا دوستانو اټو پپ کې تاسو کولی شئ چې د پپ اون کړئ او دغه رقم اټو روټیټ شو او دغه رقم دلته برایټنس تاسو ورکولی شئ او دلته یې تاسو لا کولی شئ. اوس که تاسو غواړئ چې هر اپلیکیشن ته کوډ ولګوئ دوستانو صرف تاسو هغه اپلیکیشن لاک کړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو هغه اپلیکیشن لاک کړئ بیا به هغې اپلیکیشن ته کوډ لګېدلی وي. نو ګوره دوستانو دا 3 اپلیکیشنونو ته ما کوډ ولګوئ دغه رقم زه له دې څخه ووتلمه. نو دوستانو اوس که تاسو غواړئ چې هر اپلیکیشن خلاص کړئ ګوره دوستانو زه فیسبوک خلاصوم. کله چې زه فیسبوک خلاص کړم دا له ما څخه هغه کوډ غواړي. نو ګوره دوستانو اوس ما هغه کوډ ورکوئ او دغه ما خلاص کړئ. دغه رقم ګوره دوستانو بیرته که تاسو د اپلیکیشن ته راسئ او که تاسو وغواړئ چې دغه کوډ بدل کړئ دا کوم 777 کوډ چې ده که تاسو غواړئ چې دغه کوډ بدل کړئ دغه بیرته دلته تاسو ډېر په اسانه طریقه سره بدلولی شئ. نو دغه رقم ګوره دوستانو دلته به تاسو راسئ سیټینګ ته. کله چې تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو نیور ډسپلی کړئ او دغه رقم کریټ ا نیو پاسورډ دلته ګوره دوستانو تاسو نوی پاسورډ ورکولی شئ. که تاسو غواړئ چې هر پاسورډ ورکړئ هغه پاسورډ تاسو ورکولی شئ او دغه به تاسو اوکې کړئ او دلته به دغه تاسو اوکې کړئ. نو کله چې دوستانو دغه تاسو اوکې کړئ زه بیرته راځم د اپلیکیشن ته. نو ګوره دوستانو زه فیسبوک خلاصوم. کله چې زه فیسبوک خلاص کړم له مخه یې 777 کوډ و. اوس که زه 777 کې وم هغه کوډ نه خلاصېږي. نو دغه رقم که زه بیرته 1 2 3 4 ورکړم نو ماته به فیسبوک خلاص شي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ په خپل موبایل کې هر اپلیکیشن ته 2-3 رقمه کوډ ولګوئ. دوستانو تاسو فنګر پرنټ کوډ هم لګولی شئ دغه رقم د پیټرن کوډ هم لګولی شئ او پین کوډ هم لګولی شئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښه وي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.